رنګه غوږونه اتمه برخه. تواب دوه کسان د خبرو لپاره ورولېږل، خو چچ له یوه سر پرې کړ، له بلې غوږونه. بې غوږو کلیوال تواب ته د چچ پیغام راوړ. چچ ویلي و چې سمه ده، خبرې کوم، خو یو شرط لرم. تر خبرو مخکې ستا د غنم رنګې نجلۍ څمڅې ته په اول ځل د ختلو کلیوالو، د راغلیو سپین غوږو، د تسلیم شویو عسکرو او د کلیو د مشرانو سرونه غواړم. کلیوال په جوش راغلل، خو تواب آرامۍ ته راوبلل. ویې ویل چې اوس باید له سړې سینې کار واخلو، د پر کلیو پیرې مضبوطې کړې. بله ورځ ډله خلک راټول شول، وحشت وهلي وو. دوی د نوي روحاني مشر جسد ته کتل، سترګې پزه او غوږونه یې نه ول. پیغام راوړونکي وویل چې چچ د روحاني مشر په مخ خوله ولګوله، د ژوند سړې سترګې، پزه او غوږونه یې ورته وخوړل. تواب به ډېر وخت چورت واهه، ګوښی به ناست و، له جوجو هم لار ورکه وه. باران زر نه ورېده. یوه ورځ تواب غره ته وخوت، په ډبرې کېناست، سر یې وځړېد. وړې ډبرې ورغړېدې، ور ویې کتل، غنم رنګه نجلۍ یې تر څنګ کېناسته. دواړه غلي ول، له لرې دوه سرې مارانو نارې وهلې. نجلۍ د تواب غوږو په ګوتو کې ونیو. تواب ور وویل نه پوهېږم، لار رانه ورکه ده. نجلۍ غلې وه. تواب ور وکتل، د نجلۍ غټې تورې سترګې له اوښکو ډکې وې. تواب وویل څه وکم، راته ووایه، د دې خلکو مرګ نه غواړم. نجلۍ وار له واره وویل له ما سره واده کوې؟ د تواب سترګې رډې راوختې، ودرېد. نجلۍ له لمنې ونیو، ژړا واخیسته. ویې ویل ته مې خوښېږې. تواب لاس ور وغځاوه، د نجلۍ نرۍ ګوتې یې له خپلې لمنې بېلې کړې. نجلۍ وژړل. تواب لاندې روان شو، په ډبرو کې مخکې لاړ. اوږه یې درنه شوه، د جوجو ورخطا غږ یې واورېد. نجلۍ ځان وژني. تواب شاته وکتل، غنم رنګه نجلۍ د هسک پاڼ پر ژۍ ولاړه وه، تور ویښته یې باد وهل. تواب چیغه کړه پام، منډه یې ور واخیسته. نجلۍ ته نږدې ودرېده. ویې ویل دا کار مه کوه. نجلۍ لاندې تورو تیرو ډبرو ته کتل. تواب وویل خیر دی، دا کار مه کوه. نجلۍ مخکې شوه. تواب یې پښو ته وکتل. د نجلۍ د پښو ګوتې د ډبرې تر ژۍ تېرې وې، مازې په پوندو تکیه وه. تواب ګام واخیست، د جوجو غږ یې واورېد، مخکې مه ځه. تواب په ویره وویل دا کار مه کوه. نجلۍ په ژړغوني وویل له ما سره واده کوې؟ تواب چیغه کړه را وګرځه. نجلۍ وویل اخري وار درته وایم، له ما سره واده کوې؟ تواب غلی و. نجلۍ سترګې پټې کړې، مخامخ کږه شوه. تواب لاس ور وغځاوه، نجلۍ یې تر لمنې ونیوله، کش یې کړه، په غېږ کې یې ونیوله. نجلۍ ژړل. تواب په غېږ کې ټینګه کړه، په ژړغوني غږ یې وویل هو، له تا سره واده کوم. د نجلۍ په غاړه یې شونډې کېښودې، اوږه یې درنه شوه، بېرته یې له غاړې خولې لرې کړه. نجلۍ په ژړا کې وویل ځان مې وازمایې، نه کېده، له تا پرته ژوند نشم کولی. کله ما سره واده نه کوې، همدا اوس ځان وژنم. تواب وویل زه هم ته راباندې ډېره ګرانه یې، نو له ما سره واده کوې؟ هو. نجلۍ په ژړا کې وخندل. تواب له خپل ټټره بېله کړه، د نجلۍ په لنډو بغورو یې ګوته تېره کړه. ورو یې وویل اوس لاړه شه، سمه ده، واده شوه. نجلۍ یوه شېبه تواب ته وکتل، خوشحاله لاندې ښکته شوه. تواب په تیږه کېناست، سپینه رڼا را وګرځېده. جوجو وویل ته له دې نجلۍ سره واده نشې کولی؟ تواب چیغه کړه ولې نشم کولی؟ دا نجلۍ له ما هېڅ لا نه غواړي، زما لپاره تر خپل ژوند لا تېره ده. زه هم مینه ورسره لرم، په سفینه کې را سره ځایېږي، ځکه ته یې بیایم، هلته یې وړم. خبره مې منې، مسلمانه به یې کم، واده به ورسره وکم. جوجو په خبرو کې ورولوېد. بس ده، ډېرې لاړې دې باد کړې، زما خبره واوره. تواب مخ ترې ورواړه. ویې ویل نور نه، ستا مې ډېرې خبرې واورېدې. نو ته د نجلۍ مرګ غواړې؟ تواب حیرانې سترګې ورواړولې. جوجو وویل ما د دې خلکو په اړه ډېر تحقیق کړی دی، دوی په ځمکه کې ژوند نشي کولی، ستاسو لمر ته اور اخلي. تواب په راوتلو رډو سترګو جوجو ته کتل. جوجو وویل ځه لمره، که دې وساتله نو ته به په رښتیا هم مېړنی یې. له شپې سره به څه کوې؟ توره شپه یې وژني، یو غم خو نه ده. که لمره دې وژغورله نو شپه یې وژني، که د شپې دې وژغورله نو لمر یې وژني. دا خلک 9 ساعته تیاره نشي زغملی، ړندېږي، بدنونه یې یوازې له دې 2 لمرونو سره یار دي.
که لمرونه در سره وړی شي سمه ده، کوم مشکل نه لرم. غلی شو. د تواب سترګې راډې راختلې وې، ساه یې نه ایسته. جوجو وویل په توره سیاره کې د یوازې څه باندې یوه میاشت پاتې ده. له دې نجلۍ سره ظلم مه کوه. بله خبره ته هم دلته 3 میاشتو ډېر وخت نشي تېرولی. ما خو په کابل کې لا درته ویلي و چې هډوکي دې ورستېږي. غلی شو او ویې ویل زه لا پخوا پوهېدم چې دواړه مینه سره لرئ. د واده خبره به خامخا یادېږي. له استادانو مې مرسته وغوښته. دوی زموږ د سیارې په مختلفو بوټو ډبرو او شواو تحقیق وکړ، خو د کار څخه یې څه ونه موندل. یوه خوا به مري یا ته یا غنم رنګه نجلۍ. تواب خپل سر لاس ته ونیو، ویې ژړل. جوجو وویل په خفګان کې یوه خبره درته کوم. له استاد سره وغږېدم، ویل چې باران ته تمه پیدا شوې ده، شاید زر ووري. تواب هماغسې ژړل. جوجو وویل دا نجلۍ هېره که، زرګونه خلک مه سوځوه، ته باید د دې سیارې په اړه فکر وکړې. تواب په ژړغوني وویل اوس خو مې ذهن ته یوازې د دې نجلۍ له اوښکو ډکې سترګې ولاړې دي. ولاړ شو، کلي ته ورغی. غنم رنګې نجلۍ د کور په وره کې ناسته وه. له سرې پاڼې یې کمیس جوړاوه. تواب به ډېر وخت په غره کې یوازې ګرځېده. چورتي و. غنم رنګې نجلۍ یې له ذهنه نه ووتې. دی عصبي شو، ژر غوسه ورتله. له کلیوالو سره ډېر نه کېناسته، خبرې یې لنډې وې. هو یا نه. له نورو سیمو نویو راغلو خلکو ته یې ماضي اصول تشریح کول. ولاړ به شو. جوجو څو ځله ورته وویل چې دا خلک تر خپلې مینې مه قرباني کوه، خو تواب بدل نه شو. دی به د پخوا غوندې غلی ګرځېده. نه یې خوب درلود، نه یې خوراک. آن له غلم ننګې نجلۍ سره به هم نه غږېده. خو نجلۍ خوشحاله وه. تتارا د واده ژمنه نه ماتوله. تواب یوه ورځ په غره کې و چې له کلي چیغې ورغلې. جج سرې ډبرې ته د تللیو 50 نارینه‌وو سرونه پرې کړي ول. له سلګونو ځوان نجونو یې سل چاند کړي نجونې له ځان سره کلا ته بیولې وې. په څو کلیو کې ویر ګډ و. خلکو ژړل. مشران تواب ته کېناستل. دوی خواشیني ول. د اسیرو نجونو په اړه یې خبرې وکړې. خو تواب لنډ وغږېد. په خبرو کې یې امید نه و. د خلکو ټونډې ترشې شوې. په لومړي ځل تتارا خوند ورنه کړ. مشر د ولس د درد په وړاندې بې تفاوته و. د خلکو درد خپل درد نه و ګڼلی. په خلکو کې د مشرۍ احساس پیکه شو. بله ورځ جج احوال راولېږه. د اسیرانو د خوشي کېدو په بدل کې د تتارا سر غواړو. مشران راغلل. تواب ته ژوند کومه معنا نه درلوده. لنډې ورته وویل چې هیڅ خبره نه ده. د سر ور وړی. خلک حیران ول. خولې یې خلاصې وې. مشر کمزوری شوی و. تواب غره ته وخوت. جوجو ورته کېناست. د نوی لنډ فلم راوړی و. د تواب سترګو ته په هوا کې سکرین ودرېد. چچ 2 متره لړ قوي ښایسته سړی و. غټې سترګې یې درلودې. په مخ یې د جوړ شوي ټپ اوږده نښه لا پاتې وه. چچ اول یوه اسیره پیغله بې عزته کړه. بیا یې د نجلۍ په غاړه چاړه تېره کړه. لومړی یې وینه وڅکله، وروسته یې چاړه وڅټله. تواب وژړل. جوجو وویل د دې خلکو ټوله تمه ته یې. تواب ژړل. جوجو وویل مشري لویه قرباني غواړي، چاره نشته. کوی له غنم ننګې نجلۍ سره د واده کومه ستونزه نه درلوده. تواب په ژړا کې وویل نو څه وکم، ته راته ووایه. غنم رنګه نجلۍ به مې خبره ومني. هغې ته به څنګه قناعت ورکم چې زه له ځمکې راغلی یم. واده نه واده، یا به مري یا به مرم. غلی شو. جوجو ته یې وکتل او ویې ویل ته مې پوهولی شې، څه وکم؟ ها ځان ووژنم که دا؟ جوجو وویل تاسې یوازې د وژلو په اړه فکر کوئ. مه ځان مه وژنه، مه دا. له مرګه پرته کوم بل فکر وکړه. باران ته لنډ وخت پاتې دی. ستاسې په حساب یوازې یوه ورځ. تواب کلي ته لاړ. غنم رنګه نجلۍ نوی کمیس اغوستی ولاړه وه. ده ته یې وکتل. سترګې یې وځلېدې. نږدې ورغله. یو خرڅ یې وخوړ. په خوند یې وویل زموږ واده ته مې جوړې کړې جامې څنګه ښکاري؟ ته راته وګوره. تواب ور ونه کتل. چټک ترې تېر شو. په یوې سپینې نجلۍ پسې چینې ته لاړ. نجلۍ په ډېره خواشینۍ په ډبره کېناسته. تواب یې تر څنګ کېناست. نجلۍ ور وکتل. یودم یې وژړل. خور یې په ژوندیو اسیرانو کې وه. تواب شاته ونه کتل، خو پوهېده چې غنم رنګه نجلۍ په ډبرو کې ورته ناسته ده. دومره بې اعتنایي به یې خامخا تر دې ځایه راوستله.
تواب د سپینې نجلۍ تور غوږ په ګوتو کې ونیو. ورو یې وویل. د هغې له ډک غومبر یې مچه واخیسته. نجلۍ څه ونه ویل، ژړل یې. تواب وویل غم مه کوه، زه خو یم، په خور به دې هېڅ لا نه کېږي. نجلۍ د تواب په ټټر سر کېښود، ژړلې. وروسته په هسکو ډبرو کې د کلي خواته روانه شوه. تواب مخ ته اوبه ور واچولې، همالته کېناست. پر ډبرو د پښو د لګېدو غږ راغی. غنم رنګه نجلۍ نږدې ورته ودرېده. په ژړغوني یې وویل، له څو نجونو سره یارانې لرې؟ تواب ځان ورخطا ونیو. په بیړه یې ور وکتل او ویې ویل، راځه راځه کېنه. له ډبرې وښوید. غنم رنګې نجلۍ ته یې ځان پرېښود. نجلۍ په ولاړ وویل، ما ته دې دوکه راکړه که نه؟ تواب په حیرانۍ ورته کتل. نجلۍ په ژړغوني وویل، ما ولیدې تا له هغې نجلۍ مچه واخیسته، په غېږ کې دې ونیوه. تواب وخندل. نه، زه یوازې له تا سره مینه لرم. د غنم رنګې نجلۍ ژړا تیزه شوه. مینه مې دې ولیده. نجلۍ غلې شوه او ویې ویل، ته هغه څوک نه یې چې ما یې په اړه فکر کوه. له تا کرکه لرم. منډه یې واخیسته. په هسکو ډبرو کې ورکه شوه. د تواب سر وځړېد. وږه یې درنه شوه. تواب سړه ساه واخیسته. په ژړغوني یې وویل، بله چاره نه وه، دې باید له ما کرکه پیدا کړې وه. سوړ او سیلی یې وویست. دا کرکه به رښتیا وي. جوجو وویل، خامخا یو څه تاثیر خو لري. ښځې هر څه زغملی شي خو خیانت نشي زغملی. غنم رنګه نجلۍ فکر کوي چې تا دروغ ورته ویلي دي، دوکه دې ورکړې ده، له نورو سره هم یارانې پالې. تواب په ژړغوني وویل، ځان ونه وژني، نه بېغمه اوسه، ارزښت د صفر ته راغی، نور نو نه ارزي چې تا لپاره ځان ووژني. هله نو مهم کارونه درته پاتې دي. تواب کلي ته ورغی. د غنم رنګې نجلۍ د کور د وره تر مخ د نوې څیرې شوې کمیس سرې تراړې پرتې وې. تواب خپلو کسانو ته احوال ورولېږه. له غرونو 1.5 ځوانان راښکته شول. پاتې کسانو به پیرې کولې. د یو خبره هم ونه کړه. دومره یې وویل چې چیرې ځو. دا د جوجو غوښتنه وه. احتیاط کوو، جاسوس پیدا کېده. مشر او چچ باید د خاورو په غونډۍ له حملې نه خبره وای. دوی له ډېر مزله وروسته تر غونډۍ لرې د غره په تورو ډبرو کې کېناستل. په توره دره کې غونډۍ شنې ښکارېدې. تیز باران له خاورو شنه ډکي راپورته کړل. یو هم نه پوهېده چې ولې او د څه لپاره راوستل شوي وو. دوی ته دا معلومه وه چې د چچ 2.5 عسکر تر غونډۍ راګرځېدلي دي. د هر یو ذهن له پوښتنو ډک و. احتیاط کاره تتاره داسې بې باکي نه کوله. تواب په یوه ډبره ودرېد. د مخکې له مخکې د باران د ورېدو خبره نه شوه یادولی. خلکو ایمان پرې راوړ او یو بل خدای هم زیاتېده. جوجو ورته ویلي و چې هر څه باید طبیعي مخکې لاړ شي. تواب دومره وویل چې په هر حالت کې به نه تښتي. یو ځوان ور یاده کړه چې د چچ عسکر غره ته پسې راځي. تواب وویل چې نه، اوس ماته له کېدا ښه ده. پوښتنې ډېرې شوې. چچ نه راته. دوی به له څه تښتېدل. تواب یوازې د ماتله کېدا خبره کوله، خو کلیوال نه پوهېدل چې ولې او څه ته انتظار کوي. تواب لوړې پرخې ته وخوت. له دې ځایه غونډۍ سمه ښکارېدله. تر شنې غونډۍ کرل شوي سلګونه سرې زرغونې کوټې راتاوې وې. په دې کوټو کې د چچ عسکر اوسېدل. ورهاخوا د غونډۍ څلورو خواو ته څو تک تور لوړ برجونه ولاړ ول. هسکې پنډۍ پایې یې درلودې. دا لوړې کوټې همداسې جوړې شوې وې. اول، دویم او دریم منزل یې نه درلودل. د هرې پایې په سر کې یوازې یوه کوټه ولاړه وه. د دې کوټو د دید ساحه تر لرې ځایه رسېدله. تواب همالته د پرخې پر سر کېناست. د غونډۍ 4 خواوې یې وسنجولې. له غرونو نه شوی راوښکته کېدی. هسکو پاڼونه یې لرل. له مخامخ ورتګ بله لار نه وه. د تواب وږه درنه شوه. جوجو وویل، همدا اوس د له استاد سره وغږېدم. هله نو باران را نږدې دی. تواب ورغی. تر غره توره ورېځ را واوښته. خلک وحشت ونیول. نیزې تورې ولوېدې. په خپلو ځایونو کې ودرېدل. تواب یوې هسکې ډبرې ته وخوت. وارخطا خلک یې ارامۍ ته راوبلل. ویې ویل چې د وېرې خبرې نه ده، باران طبیعي دی، اوري به، یو هم نه ویلې کېږئ، ستاسو ذمهوار زه یم. ده څو هغه کسان ور وغوښتل چې تیر ځل باران ته درېدلي وو. هغوی هم خلکو ته ډاډ ورکړ، خو له وحشته ډکې سترګې هم هغسې وېرېدلې پاتې شوې وې. د ورېځې له ټینګېدا سره چیغو زور ونیو. تېښته نه کېده. کلی لرې ول.
د تورو ډبرو هم د پټېدا ځای نه درلود. وېرېدلي کسان خپل مرګ ته ماتلول. اول یې تالندې کېنول، ډبرو ته ور وښوېدل. دویم یې تیرې رڼا سو ناست کسان ړنګ کړل، بیرته پورته نه شول. خلکو د ماشومانو غوندې ژړل، چغې یې وهلې. وړه خبره نه وه، د خدایانو غوسې ویلې کول. یو یو څو څاڅکي راغلل، خلکو خپلې سترګې پټې کړې. شر شو، خلکو په تورو ډبرو مخونه کېښودل، چغې ورکې شوې. شېبه وروسته یو یو سر راپورته شو. دوی ورخطا ول، په خپلو لندو ټټرونو یې ګوتې تپولې. څو کسان ودرېدل، د یوه بل لندو مخونو ته یې وکتل، نه و ویلې شوي. بې غاښونو ځوان یوې تیږې ته وخوت، مخ یې باران ته ونیو، ویې خندل. خنداوې یې ډېرې شوې. اتو کسانو پرته ټول ودرېدل، پراته کسان پورته نه شول، د ویلې کېدو له ویرې مړه شوي ول. تواب ټوله رامۍ ته راوبلل، ویې ویل چې اوس د خاورو په غونډۍ د ورتلو وخت دی. خلکو نیزې ور واخیستې. تواب پوه کړل چې له مجبوریته پرته به د چچ یو عسکر هم نه وژل کېږي. دوی لاندې ښکته شول. د باران تیزه ورېدا روانه وه، د اوبو تیرې دارې پر تورو ډبرو لګېدلې. کله کله به تالنده وغړمبېده. غونډۍ ته نږدې د کوټو دروازې پورې وې، هېڅوک نه ول. تواب د یوې کوټې اوره ته ودرېد، ناره یې کړه، که تسلیم نه شئ وژل کېږئ. یوه شېبه یوازې پر ډبرو د باران د دارو د لګېدو غږ و، خو وروسته له کوټې چغې راووتې. په چغو کې د یوه سړي ورخطا غږ راغی، ویلې چې خدایان پخپله د دوی د ویلې کېدو لپاره راغلي دي. تواب دروازه خلاصه کړه. دیوال ته د جفت ناستو اتو عسکرو سترګې رډې راختلې وې. دوی لاندې خیشته تواب ته کتل. یو کس ړنګ شو، نور یې بې حرکته ول. تواب په امر د عسکرو لوېدلې نیزې ټولې شوې، لاسونه یې ور وتړل. د هماغه کوټې دروازه یې بېرته پسې پورې کړه. تواب دویمې کوټې ته ورغی. دوی هم چغې کړې. په اتو عسکرو کې درې له ویرې مړه شوي ول. اسانه و، کلیوال تقسیم شول. هرې کوټې ته به څو تنه لاندې ورغلل. له سکه د ختلو ورخطا عسکرو نیزې به یې ور واخیستې. همالته به یې لاسونه او پښې ور وتړل. وار څلورو برجونو ته ور ورسېد. کلیوال ور وختل. له زبون وهلو عسکرو نیزې راټولې شوې. یودم خلک غونډۍ ته ور وختل. دوی خندل، ځینې یې په خټو کې رغړېدل، نورو په خپلو نوکانو خاوره را جلا کوله. تواب چغې وهلې. کلیوال یې لندو خاورو پورې وهل، ویلې چې وخت مه تېروئ، درځئ، د خاورو کلا لا پاتې ده، خو نه کېده. خبره له کنتروله ووته. ستړی کېناست. خلکو ته یې وکتل. چا خټې په مخ او ځان پورې موښلې، چا په نوکانو جلا کولې خاوره یو له بله سره اختول. د لیوانو غوندې په چکړو کې رغړېدل. له تواب سره یوازې یو سړی ولاړ و، بې غاښو ځوان. دی نه په خټو کې ورغړېد او نه یې خاورو ته نوکان ونیول. شېبه وروسته خلک لوڅ لپړ شول. دوی په خپلو ښکلو هوارو کړیو کمیسونو کې خاوره واچوله. وخت ووت. خلک له چکړو راپورته شول. غوټې وتړل شوې. درنو غوټو لوڅ کلیوال په ملا کړوب کړل. ټولو د کلو خواته مخه کړه. تواب په خاورو اخته کې لوېدلو نیوزو ته وکتل، ودرېد، چیغه یې کړه. همدومره پر ملا کړوپو کلیوالو یو ځل دې خوا راوکتل. تواب وویل، خاوره مو ولیده، خپل عزت مو هېر کړ. چچ او مشر لا پاتې دي. اسیرې نجونې، د ماشومانو پرې کړي سرونه، سوځېدلي کورونه، بې عزتي، هر څه مو له یاده ووتل. تواب بې غاښونو ځوان تر مټ ونیو. ولاړو خلکو ته یې وکتل. چیغه یې کړه، دا ځوان تر تاسو ټولو دروند دی. د خپل ځان او د تورې سیارې عزت تر خاورو مهم ګڼي. له څو حیرانو کلیوالو درنې غوټې ولوېدې. تواب چیغه کړه، دا خاوره خو څوک نه درنه وړي، ژمنه ده دلته راغلیو ټولو کسانو ته به یوه ډکه لمن خاوره ورکول کېږي. خو اوس تر دې ډېر مهم کارونه لرو. غوټې تشې شوې. خلکو په خټو لړلې کمیسونه واغوستل. تواب 200 کسانو ته وظیفه ورکړه چې همالته پاتې شي. دوی یې پوه کړل چې د چچ لاس تړلو اسیرو عسکرو ته به زیان نه رسوي. نورو ته یې وویل چې داسې وخت بیا نشو موندلی. دوی باید د باران تر درېدو مخکې ځانونه خاورینې کلا ته ورسوي. اوږه یې درنه شوه. جوجو وویل چې اوس ګټه نه لري، وخت تېر شو، باران لنډ دی. د جوجو خبره سمه وه. له تورو وریځو د 2 لمرونو تیزې رڼاوې راووتې. شېبه وروسته اسمان صاف شو. تواب خپه و. پر کلا د ورختلو داسې بله مناسبه موقع ژر نه راتله.
تواب لرې پر ډبره کېناست. یو کلیوال له نیزو سره ورغی. وخت ووت، ټول پوره شول. دوی غلي ولاړل، سرونه یې ځړېدلي وو. یو هم څه نه ویل. یوه سر راپورته کړ، تواب ته یې وکتل او ویې ویل: اوس څه کوو؟ تواب چیغه کړه. هېڅ هم نشو کولی. موقع لاړه، ورشئ، کمیسونه مو له خاورو ډک کړئ. کلیوالو حیرانې سترګې ورته نیولې وې. تواب وویل: زه نور له تاسو سره نه یم.